منځ کې تا ته دا وایي چې د مور پلار دپاره هم بخښنه غواړه او دا د مور پلار سره لوی احسان دی لوی احسان نن سبا خو دنیا ډېره خودغرضه ده په نسبت د پخوا د ژوندي څوک تپوس نه کوي چې مړ شوی وله څه تپوس کوي د ډېرو دغه حال د مور پلار سره هم دی یعنې دلته ډېر مسافر شتي ته دې تپوس کوي تا آخري پورې د مور پلار سره کله خبرې کړي دي کور ته ټلیفون کوي د ښځې سره ګپ لګوي د بچو سره د رور سره د خور سره خو تا د مور پلار سره آخري څو خبرې کړي څومره او کله بعضو نه تپوس کوي مور پلار سره رابطه کي یاره صاحب ته دوه شو نه ده شوي اب ته دوه شو نه ده شوي او بیا چې کله دی واده وکړي یا صرف جنې وغواړي نو روزانه دومره ټلیفونونه کوي چې تپوس یې وکړه سم خیال دی چې دا اوس د مور پلار د ده ژوندي دي او دی تپوس نه کوي چې دا قبر نه لاړو بیا به دی څه تپوس وکړي د مور پلار سره غټ احسان دا دی چې هغوی کله دنیا لاړ شي هغوی لپاره بخښنه غواړي او په ځان دا لازم کې لازم او قرآن کې هم الله دغه دعا خورې ده وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیر دا د ژوندو دپاره هم ده دا د مړو دپاره هم ده ژوندي مور پلار دپاره هم دعا کوي یوازې د مړو دپاره نه ده مور پلار چې تا سره کوم احسانات کړي دي او کوم فضل دی په تا باندې او کومه مهرباني په تا باندې ده هغوی ته به چې ژوندي هم دعا کوي چې مړه هم دعا به ورته کوي الله نه به د هغوی دپاره بخښنې غواړي د ورځې کم سے کم چې یو پیر ده یو پیر لږ دی چې یو سړی یو 10 پیرې یو 15 پیرې د مور پلار لپاره بخښنه غواړي او دا دی په ځان یو قسمه لازم کړي چې زه به دا کار کوم که ژوندي او که هغه مړی د دې سره مور پلار ته ډېر اوچت مقام میلاویږي خصوصا چې کله مړه شي وجه دا ده چې مړه شو نو د هغوی خپل نیک اعمال بند شي نو هغوی ډېر محتاج دي دې ته چې څوک د هغوی دپاره دعا وغواړي که ژوندی نو هغه خپل هم نیک اعمال کوي که بچی ورته دعا کوي او که نه کوي څه فرق نه کوي او دا د دې نه زیاته فایدهمنه ده چې ته یو ورځ خیرات وکړي او بس بیا یې هغې ته ډډه لګولي چې عمر د 80 کاله شي که نه او 100 کاله دې شي او د نوسو کړوسو نیکه شي بیا به هم د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي دا صرف دې وخته پورې نه چې څو پورې بچو سره سړی ډېر مصروفه شوی نه وي او د دې بعضو نه خو مور پلار هیر دي بلکل ورب الکعبه یعنی ده ته وایي رایات کس ته مور پلار وو دومره دی د دې بچو سره او د ښځې سره او د دنیا سره مصروفه شوی دی او مور پلار یې پخوا مړه دي نو کیدای شي د ده نه هیري چې لا د ده مور پلار وو ورسره دا یاده کړه چې څه کوي هغه به ریبي چې څه کوي تا سره کېږي او حدیث کې راځي د مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره کوي نن چې ته مور پلار یېرې که نه بېغمه شه هېڅ پروا یې مه کوه ته هم یېرې ته هم یېرې نو هر وخت مور پلار دپاره دعاګانې غواړي او دا هله کېږي که نه چې کله بچی نیک عملی او بچی نیک عمله کېږي هله چې تا له تربیت ورکړی دیني چې صرف دې په ریال او په روپۍ عادت کړی او صرف دې دغه غمي چې دی د ایسي لاندې ناستي او ټای او پینټ یې اچولي او کوټي نو په دوی کې به ډېر کم دي سي چې هغه مور پلار ته دعاګانې کوي او هغه کسان چې مور پلار دپاره دعاګانې غواړي هغوی ته به مور پلار څه نه څه دیني تربیت ورکړی او که تربیت یې ولنی ورکړی نو دې سړي په خپله د دین مطالعه کړې د دینداره دی
بېدینه بچی د مور پلار دپاره دعاګانې نه غواړي. ګورې نو ځکه بچو ته دین وښایه چې سبا له قبر کې پروت وي نو دعاګانې به ورته هم کوي. بله دا بچو ته دین وښایه چې تا سره محبت د دې د لاسه نه کوي چې تا ول ځمکې ډېرې اخېستې دي که لږې اخېستې دي، تا ول پیسې ډېرې ګټلې او که نه. ګوره دینداره بچی نه دی، دینداره بچی چې د ده پلار د روپۍ سړی نه که نه د روپۍ سړی، نو دی دومره قدر کوي چې تپوس یې مه کوو، ځکه چې ده ته پته ده چې د مور پلار دا قدر کول دا د دې سره تعلق نه ساتي چې ما له یې څومره ځمکې اخېستې دي او ما له یې څه جوړ کړي دي او څه نه دي جوړ کړي. نور چې خلک کیني مجلس کې ما ته ورته ووایي که چې نن خو دنیا نن سبا دنیا دغه موضوع اسې پلار درته څو جایداد پرېښودی دی، ده سره دقه کوي جایداد دې په تندر ولګي، جایداد سړی ځان له به خپله هم اخیستی شي. هېڅ خبره نه ده که پلار غریب اوسۍ نه دي کړي. دا چې زه په دنیا کې ګرځم او دا زما تربیت یې کړی دی او زه یې رالوی کړی یم، دا غټ احسان دی د پلار او د مور په ما باندې. زیاتي اوس د یو پلار په نصیب کې نشتی مال، د مور په نصیب کې نشتی مال، نو ته څه کې د دې د لاسه د مور پلار د حقوقو نه انکار کې چې غریبانان دي. د حدیث ته غوږ کېږدئ، امام ابن ماجه امام احمد راوړی د ابو هریره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده، ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. الله به په جنت کې د یو نیک انسان درجه اوچته کړي. فیقول نو دا نیک عمله انسان به وایي یا رب انا لی هذه، ای زما ربه دا درجه او دا مرتبه ما ته د څه د لاسه میلاو شو؟ یا ته خو د خپل ځان پته دی چې زه د دې مرتبې لایق خو نه یم. وی الله به ورته وایي چې باستغفار ولدک لکه ستا دپاره ستا د بچي د استغفار په وجه ته چې دنیا نه لاړې ستا بچو ستا دپاره ډېرې بښنې غوښتلي دي او دا دعاګانې غوښتلي چې یا الله زما پلار وبښې، یا الله رحم کو وکړي، یا الله زما مور وبښې، یا الله رحم کو. د هغې د لاسه په آخرت کې مرتبې د هغوی اوچتې شوې. نو بخښنه چې غواړئ مور پلار دپاره هم بخښنه غواړئ. او چې کله سړی داسې ووایي که نه صحیح ده، په دې باندې امین ټول به وایو ښه په زوره. چې کله یو څوک داسې وایي چې یا الله زموږ بچي نیک عمله کړي، ټول وایي امین او ښه په زوره یې وایي. یوازې په دنیا کې دا بچي او دا ښځه هر شی نه دی. ګوره ته دې ته سوچ وکړه، ګوره دا ښځه الله تعالی پیدا کړې ده، په دې ځان پوه کړې دا ښځه ګوره الله سړي له پیدا کړې. سړی اصل دی، دې ته ډېرو خلکو سوچ نشتی. سړی اصل دی، څه دلیل دی چې سړی اصل دی؟ آدم علیه السلام پیدا شوی، بیا آدم علیه السلام دپاره بی بی حوا پیدا شوې ده. دا ښځې الله سړو له پیدا کړي دي او بیا دا بچي تا نه پیدا دي او بیا ته د مور او پلار نه پیدا یې. دې ته سوچ وکړه اوس. نو یوازې ښځه او بچي نه دي دنیا کې چې ته بس د هغوی نه ګیر چاپېره چورلې را چورلې. د ښځې او د بچو سړی حقوق ادا کوي، خو د هغوی د حقوق ادا کولو کې به دومره نه ورننوځي چې تا نه د مور پلار حق او د نورو خپلوانو حقوق هېر شي. یا ښځه درته ټلیفون وکړي او معمولي یې ته وایي چې پلار دې نن دا ووایي او بس تا یو ډزه پلار ته ټلیفون وکړي او برباد یې شروع کړي. یا بچي درته ووایي چې یاره موږ ته خو نیکه دا ووایي او ته یې شروع وکړې ډایرکټ. دغه مشران څه حق لري؟ بل هر ځای کې سړی د هغوی سره خو به حساب کتاب نه کوي که نه، کله به هغوی خطا یي خو ته به غلی کېږي. سړی ګزاري لایق نه دي. تاسو ته چې ګزاري نیمه ورسره ونه شي که نه کېږي ورسره. چې تا ته ښځه او بچي ټلیفون وکړي او ډزه ته حساب شروع کړي، کله به د هغوی سره ګزاره کوي. هېڅ خبره مشران دي، په ته یې ډېر لوی حق دی. او که دا ته ونه کړي که نه نو تا سره کېږي. ځکه د اوس نه ځان له یو نقشه جوړه کړئ چې ستا بچي به تا سره څه کوي، هغه ته وګوره چې ته څه کوې.
دا په اصل کې ته ګورې د خپل ځان دپاره یو قصه تیارې چې ما سره به داسې کېږي څنګه چې تا کې